جوړ په خیر، سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. د ګاونډي پاکستان یو ډیر هیښوونکی خبر راوتلی دی. داسې یو خبر چې د افغانانو یا زموږ هغه ټولې خبرې رښتیا کوي چې موږ ویل چې د ګاونډي کور اور اخیستی دی او هلته جنګ جګړې ډیر په شدت روانې دي. دا خبره د پاکستان د بلوچستان ایالت د سیکرټري یا کورنیو چارو سیکرټري چې دوی ورته وایي حمزه شفقت کړې ده. هغه په یو پریس کانفرانس کې اعلان وکړ چې 90,000 استخباراتي عملیات یوازې په 2025 کال کې په بلوچستان ایالت کې کړي دي. 90,000 استخباراتي عملیات یوازې په بلوچستان کې په یو کال کې سوي دي چې دا شی هر ورځ تر 246 پورې عملیات په بلوچستان کې سوي دي. او دا د عملیاتو دا اعلان د بلوچستان او هغه ادعاوې هم ټولې ثابتوي چې دوی وایي پاکستانی پوځ د دوی کسان تښتوي، یرغمالوي او ورکوي. ځکه د بلوچستانو له لورې راوتلي معلومات ښیي چې تر 950 کسان جبرن تیر کال په بلوچستان کې لا درکه سوي دي. خو اوس سوال دا دی د 90,000 عملیاتو باوجود په بلوچستان کې دغسې جګړې، په بلوچستان کې دغسې حالات لکه دا اوس روان دی. حالان کې 3 میاشتې کېږي چې پر ډیورنډ کرښه باندې هیڅوک نه اوښتي نه راوښتي دي، که څه هم دوی ګوته زموږ خواته نیسي، خو جګړې خو نه دي درېدلې. په دې جګړو کې ډیر پراخ تلفات اوښتي دي. یعنی هغه ارقام چې موږ جوړ کړي دي، موږ ساتلي دي، د خبریال ډاټ کام ادارې نوٹ کړي دي، تایید شوي ارقام دي. د هغوی له مخې 482 بریدونه سوي دي په بلوچستان کې. دا چې بلوچستان ډیر شمیرې شي، دا چې ټي ټي پی ډیر شمیرې شي، موږ نه دي، دا تایید شوي بریدونه دي. 482 تایید شوي بریدونه په بلوچستان کې سوي دي چې تر 1540 پورې کسان پکې وژل سوي دي. 1540 کسان وژل سوي دي چې تقریبا نیمه برخه د پاکستان د پوځ عسکر دي. د پاکستان پر پوځیانو باندې په بلوچستان کې مځکه تیر کال ډیره تنور ګرځېدلې وله، ډیر بد حالاتو، یعنی 950 عسکر هلاک سوي دي. دا هغه دقیقې تایید سوي شمیرې دي او دا شمیرې په نړیوالو سازمانونو کې هم راجستر سوي دي. یعنی تر 1540 کسان وژل سوي دي چې د هغوی له جملې څخه تقریبا نیمه برخه 951 یوازې پاکستانی پوځیان هلاک سوي دي، یعنی امنیتي عسکر هلاک سوي دي. اوس دا جګړه خو روانه ده، د بلوچستانو د ازادۍ دې جګړې زور اخیستی دی او بعد دا ده چې سږ کال به نور هم زور اخلي له بعده مرغه. زموږ ګاونډی دی زموږ خوا په بدیږي، ځکه به زور اخلي چې پاکستان په تیر کال کې 90,000 عملیات دا دوی نه منل. اوس دغه سړی چې د حمزه شفقت نومیږي او د بلوچستان یو ډیر لوړ رتبه چارواکی دی، پولیس د امنیت برخه، د سی ټي ډي چې دوی ورته وایي دا برخه، زندانونه، دا ټول د تر لاس لاندې دي. نو دغه مهم چارواکي د پولیسو د آی جي په دفتر کې دننه یو پریس کانفرنس وکړ چې پرایویټ څوک یې نه دي ورپرېښي، آزاد خبریالان یې نه دي ورپرېښي. دا پریس کانفرنس بیا د پاکستان د رسمي دولتي تلویزیون څخه خپور سو، په هغه ورځ باندې خپور سو چې په کومه ورځ باندې شهباز شریف د پاکستان لومړی وزیر و بلوچستان ته تللی. نو اوس دومره عملیات چې سوي دي، د عملیاتو باندې خو لګښت هم راځي. عملیات خو دغه نه کېږي. نو کله چې پر عملیاتو باندې لګښت راځي، عملیاتو باندې تاوانونه پیښیږي، په عملیاتو کې خو خلک هم مري، په عملیاتو کې خو جګړې پیښیږي. عملیات خو دا موږ تاسې افغانان یو اکثره پوهېږو چې په عملیاتو کې څه کېږي. نو دا ټولو شیانو ته په کتو باندې تر ډېره بریده پورې د ګاونډي پاکستان حالات ډېر کړکېچن دی او داسې ښکاري چې بلوچستان ته ازادۍ لور ته ډېر نږدې سوي دي. ځکه نږدې سوي دي چې د دومره عملیاتو باوجود دا ګوري 90,000 استخباراتي عملیات سوي دي. دا چې پوځي عملیات څومره سوي دي پر دوی باندې، دا چې ټارګېټډ عملیات یعنی هدفي عملیات پر دوی باندې څومره سوي دي، دا شمیرې به خدای ته معلومي او دوی ته به معلومي چې څومره دي. خو د دې ټولو شانو باوجود بلوچستان کې جنگ روان دی او دا جنگ ګوتې دوی زموږ خواته نیسي، د افغانستان خواته نیسي. حالانکه د افغانستان سره ټولې دروازې، ټولې لارې دا مکمل بندې دي، هیڅوک نه تلای شي نه راتلای شي. اما
دا جګړه د پاکستان له کنټروله وتلې ښکاري، داسې ښکاري لکه بلوچستان چې ازادیږي یا ازادي اخلي. پر موږ خو یې فرق نشته، کوم په څنګ کې بلوچستان وي او کوم په څنګ کې د پاکستان تر کنټرول لاندې بلوچستان وي، زموږ سره خو به همسایګان همدا خلک وي، خو دوی بیچارهګانو ته ډېره بده ورپېښ ده. او دې خواته که بیا وکتل سي په 2025 کال کې په هرات کې یوازې 1050 کارخانې جوړې شوي دي، یو په هرات کې، یعنی هرات ته اوس موږ د افغانستان د صنعتي ښار نوم ورکوو، یوازې په هرات ولایت کې 1050 کارخانې نوې جوړې شوي دي او د 1000 کارخانو د جوړېدو درخواستونه ورکول شوي دي چې هغه امکانات لا تر اوسه نه دي برابر چې ټولو ته برق ورکول شي، اوبه ورکول شي، سړک ورکول شي. نو پر نویو ساحو باندې کار روان دی چې نوي هغه تجارتي ساحې یا د کارخانو ساحې جوړېږي، په هغو کې به نورې کارخانې جوړېږي. نو دا خو یوازې د هرات حالات دی. په ټول افغانستان کې 406 د اوبو ډیمونه، البته واړه ډیمونه جوړ شوي دي، یعنی په هر ولسوالۍ کې تقریبا یا یو ډیم جوړ شوی دی یا پر یو ډیم باندې کار روان دی. دا ډېر لوی پرمختګ دی چې دا شریر ګاونډی نشي زغملی، او له بده مرغه زموږ ځینې افغانان یې هم نشي زغملی. زه هیڅ نه پوهېږم چې دوی ته څه ورپېښه ده چې د پاکستان په اړوند یې و افغانستان ته ورغورځي. په افغانستان کې خو جنګ پاکستان غواړي. ګورئ که دا سوله برقرار د سړکانو د جوړېدو کار ګړندی روان دی او روان دی. د ریل پټلۍ یعنی په بلوچستان ته اوس د پاکستان ټرینونه په اساني نشي تللی، هر ورځ پر دوی باندې یا بریدونه کېږي یا پټلۍ ورالوزول کېږي، او داسې هېڅ یوه اونۍ نشته چې پر ټرین باندې یا برید نه وي سوی یا د ټرین پر پټلۍ برید نه وي سوی. خو په افغانستان کې شکر ده د سره سره د اورګاډي پټلۍ جوړېږي، د افتتاح ولې کار پر روان ده، ډېر په زغرده پر روان ده. او ستاسو د خوشحالۍ او ستاسو د خبرولو لپاره به دا وایم دا پټلۍ دا اوسپنه اوس په افغانستان کې جوړېږي، د دې پټلۍ اوسپنه اوس په افغانستان کې جوړېږي. دا پټلۍ دا اوسپنه دا ډېر لوی پرمختګ دی د افغانستان لپاره. په دې باندې باید افغانان خوشحاله شي او باید شکر ور باندې وکړي. شکر کښل پکار دي چې دغسې حالات مو نه دی لکه په بلوچستان کې چې دی. پر خیبر پښتونخوا باندې به بیا یوه تفصیلي ویډیو وکړو. په خیبر پښتونخوا کې ډېر بد ناورین دی. تېره ورځ په ټانک کې ډېر بد بریدونه شوي دي او دا بریدونه دوی وایي چې هغه نوې کتې کړي دي، ټي ټي پي وایي چې نوې کتې دا برید کړی دی. نو په پاکستان کې حالات کړکېچن دي او زموږ ګاونډی دی، خوا مو په بدېږي. پکار دا ده چې مرسته ورسره وشي او داسې مرسته ورسره وشي لکه دوی چې دا 40 کاله 45 کاله له موږ سره کوله، خواخوږي ورسره وښایاستئ. دا ویډیو پر مخ شریکه کړئ، خلک خبر کړئ چې خلک خبر شي چې زموږ په ګاونډ کې ډېر بد حالات دی. نو دوی که هر څه کوي موږ خو بیا هم افغانان یو، افغانیت لرو. کې کډوال راتلله د عزت ورکړو، دا اوس هم د دوی کډوالو ته موږ ډېر زیات عزت ورکړی دی، یعنی تر هر چا مو زیات عزت ورکړی دی. خدای دې نور هم راولي، هر کله دې راولي. نو پر موږ باندې خو البته پښتانه چې راځي هغه خو کډوال نه دي، هغه ته موږ بې ځایه شوي وایو. او دا نور چې راځي هغه خو د کډوال دي. نو وبه ګورو چې پر مخ باندې څه پېښېږي. خو دم ګړی زه دا ویلی شم چې بلوچستان به را روان کال لا نور ډېر خطرناک وي. روان کال نه، په همدغه 2026 کال کې به پاکستان کې لا ډېر خطرناک حالات وي، ځکه په ایران کې حالات ورته کړکېچن دی. افغانستان سره خو شکر د لارې باندې دي، نه څوک ځي نه راځي. او اقتصادي طور ما دلته زما په واتساپ چینل کې ویډیوګانې زه کله کله شریکوم، یعنی ما په ژوند کې دومره درد نه و د یو پاکستاني پوځي افسر په مخ کې لیدلی لکه دی چې د بغارې وي. او دا بغارو ته دا چا راوستل، دا د خدای د غرو خلک راغلي دي ناست دي. دوی وایي په سیاست نه پوهېږي، تر هر چا ډېر ښه سیاست کوي. د همسایګانو سره خو بالکل ډېر ښه سیاست کوي. نو د یو داسې افغانستان په هیله چې د همسایه سره ښه همسایګلوي وکړای شي او د نړیوالو سره ښې نړیوالې اړیکې وپالي. ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره. که مو دا چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ، نورو ملګرو ته یې ور واستوئ. او زه به د دې بعده د ویډیوګانې ریګولر کوم. خدای مو آباد لره، بریالي اوسئ.